be your life. All right. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو د امریکا غږ آشنا ویبپاڼې مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې بیا هم زه ګالیرا نورستانې د خپلې قدرمنې همکارې اشلی تامسن سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. نن بیا هم په دې خپرونه کې تاسو ته د انګلیسي ژبه یا د انګلیسي اصطلاحګانو یو شمېر اصطلاحګانې مې تاسو ته ټاکلي دي چې د خپرونې په لړ کې به اشلی به تاسو ته معرفي کړي او زه به هم تاسو ته تشریح کړم په پښتو ژبه. نو مخکې له دې نه چې د خپرونې لومړی اصطلاح تاسو ته په معرفي واخلو، اشلی ته اجازه ورکوم چې تاسو سره سلام علیکم وکړي. Hello, and thank you for watching again. It's been a couple of weeks. So today we have just a few expressions common to American English that have to do with bread. Mm-hmm. Non non is in dairy. In Pashto, it's dore. Oh. Wait, that's a hard word to say. What is it? Dore. Dore. Yes. Dore. Dore. Okay. لکه څنګه چې اشلی وویل چې په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته د داسې اصطلاحګانې د انګلیسي ژبې داسې اصطلاحګانې تاسو ته برابر کړي دي چې په هغه کې د ډوډۍ کلمه استعمالیږي چې زموږ د خپرونې لومړی اصطلاح هم دی. What is the first expression? The first one is breadwinner. Breadwinner. So you take two words, bread and to win, mm-hmm. put them together, and it means something different than you might think. mm-hmm. نو د خبرونې لومړی اصطلاح ده breadwinner. bread په خپله ډوډۍ ته وایي او winner هم ګټونکی ته وایي یا هغه یا هر څوک چې یا ګټونکی. نو دا چې دا اصطلاح په انګلیسي ژبه څه معنا ورکوي دا به د اشلی نه واورو. Breadwinner is a person who earns money to support a family. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په پښتو ژبه کې هم یا د کور ډوډۍ راوړونکی لرو. breadwinner لکه څنګه چې اشلی وویلې معنا یې دا ده چې هغه کس چې ډوډۍ راوړونکی وي په کور کې یا ګټونکی وي په کور کې، پیسې راوړونکی وي، کورنۍ حمایت کوي او ډوډۍ او خواړه ورته برابروي، لکه د کور مشر، لکه د کور پلار، که پلار نه یې مشر ورور یا که زامن نه یې مور چې په خپله کار چیرته کار وکړي، هغې ته breadwinner وایي یا ګټونکی، ډوډۍ ګټونکی، ډوډۍ راوړونکی. So sometimes if families have the mother and father work, for example, right. One of them might be the main breadwinner. In mm-hmm. other words, they work more and they earn more of the total They income. both will be breadwinners. Yeah, but we can say they are the main breadwinner. Okay. The main means like the primary. Mm-hmm. Yeah. فرض مثال که په کورنۍ کې دوه کسان مور او پلار دواړه کار وکړي او ګټې کور ته راوړي، نو هغې ته وایي چې د مین breadwinner یعنی د کورنۍ اصلي ګټونکي، اصلي ډوډۍ راوړونکي چې مین breadwinners ورته وایي. So that is it? Yes. نو که مثال واخلو even if we I think we can use this phrase in an examples like really easy, like very easy, yeah. Like Ahmad is the breadwinner of the family. Yeah. Maybe for his mother and father, his brothers and sisters, it might be like that as well. فرضاً موږ د مثال په توګه ویلی شو چې احمد د خپل کور ډوډۍ راوړونکی دی، یعنی دا ډېر په اسانه توګه کولی شو چې په جمله کې استعمال کوم. او د خپرونې دویم هغه دی دویمه اصطلاح ده، زما له یاده وتلی و چې دا د breadwinner پښتو ژباړه یې دلته تاسو ته واچوم چې دلته مې واچوله. که تاسو غواړئ چې یعنې مکمل ورباندې پوه شئ نو دلته مې اچولې ده. ښه نو د خپرونې دویم phrase ده. What is the second phrase? Ashley? Yeah, the next one is bread and butter. Bread and butter. So, yes, often Americans and other people in other places too
spread butter on their bread. Right. I don't think bread in Afghanistan needs butter to taste delicious, but our bread is it's dry. It needs butter. But do you want to translate? Yes. Bread ډوډۍ ته وایي او butter هم کوچ ته وایي. اشلی ویل چې فکر نه کوم چې دلته په امریکا کې په ډوډۍ کې د ډوډۍ په سر کوچ همیشه دیو استعمالوي ځکه چې د دیو ډوډۍ وچ وي او معمولا د ناشتا په شکل وي ډیر نرم. نو تاسو به لیدلی داسې وګت غوندې د دیو ډوډۍ وي او ډیر وړوکی دا د افغانستان په شان غټ غټ ډوډۍ نه وي چې موږ په نن بیانو کې پخوو. نو د هغې لپاره هغوی بیا دیو لکه کیک په شان وي بیا هغه ټوټې ټوټې کوي توست کوي چې بیا په هغې باندې باید کوچ ولګوي ځکه ډېر وچ وي. نو اشلي ویل چې په افغانستان کې شاید د افغانستان ډوډۍ کوچ لګولو ته اړتیا ونه لري ځکه چې په خپله زموږ ډوډۍ بیل خوند او د ساختار یې بل رقم ته دی خو دلته استعمالوي. So yes, additionally, bread and butter are very basic foods. So that is how this idiom came to be. So bread and butter describes a person's main source of income or money, the way they earn a living, the main way. They might have other ways. د bread and butter لکه څنګه چې اشلی ویل دلته په امریکا کې ډیر یعنی ډوډۍ به له کوچ نه ډیر کم کسانی که وخوري معمولا حتما د ډوډۍ په سر یو شی لګي یعنی دلته ډیر عادي دی چې وخت چې ډوډۍ وایو نو د هغې سره کوچ معمولا وي. نو دلته په دې اصطلاح کې bread and butter د دې معنا دا دی چې د ګټو اصلي سرچینه یا هغه کار چې په بدل کې تاسو ته پیسې ورکول کیږي یعنی هغه سرچینې چې تاسو د هغې له لارې پیسې ترلاسه کوئ هغې ته وایي bread and butter. So you might say Mohammed loves to play the guitar and he is a musician, but accounting is his bread and butter. So he doesn't earn much of a living doing music and rather accounting is his bread and butter job. Okay. د اشلی د مثال په توګه ویل چې فرضاً احمد سره د دې چې د اکاونټینګ یا د محاسبه یا د حسابداري کار کوي د هغې ترڅنګ د موسیقي یو آله هم غږوي ګیتار غږوي خو د دې د ګټې اصلي سرچینه د احمد همه د اکاونټینګ دنده ده چې ترسره کوي یعنی موسیقي د شوق له لحاظه غږوي خو هغه سرچینه هغه ګټې چې د اکاونټینګ پوزیشن نه یا پوست نه ورته راځي د موسیقي د غږولو څخه ورته نه راځي. نو ځکه د اکاونټینګ پوست یا دنده د احمد لپاره bread and butter ده یعنی د ګټو اصلي سرچینه ده. Okay, and we have our fourth one. The fourth one is kind of fun. The third one, sorry. Can't count. We're not accountants like the final one today is the greatest thing since sliced bread. The greatest thing since sliced bread. It's a fun one. Okay. Yeah. So what does that mean? So first, I will describe what sliced bread is. So since maybe the 1930s or 40s in the U.S., a loaf of bread, you can buy it cut into small pieces, sliced bread. It's supposed to make things more simple and easy for people to eat it. So that's why this expression exists. Do you want to translate first? Okay. اشلی ویل چې په 1930 کال کې په امریکا کې د دې لپاره چې ډوډۍ د دې لپاره چې په اسانۍ سره یعنی خلک وشي کولای چې د ډوډۍ څخه امریکایي ډوډۍ څخه استفاده وکړي هغه په داسې یو نوښت دی رامنځته کړ چې دغه ډوډۍ باید ټوټې کړي یا وړوکی شي چې خلک ورنه ډېر په اسانۍ سره وشي کولای چې استفاده وکړي یعنی په 1930 کال نه مخکې
په عمودي شکل ډیر به وګد وو یا غټ ورته ویلی شي چې نو په 1913 کال کې دلته دا نوښت رامنځته شو چې دغه ډوډۍ باید قطع شي یا ټوټې شي چې وړوکی سایز ځان ته واخلي چې اسانه شي د ګټې اخیستنې لپاره. نو دا دغه اصطلاح د هماغې نوښت نه سرچینه اخیسته ده. اوس چې دا څه معنا ورکوي دا شنه به وګورو. So people say this about what they think is the best, most useful creation or invention in a long time. So you might hear this when people are talking about like technology or other big changes, a new phone, the internet. Okay. Yeah. نو د دې اصطلاح معنا دا ده چې معمولا دغه اصطلاح د ګټور نوښت یا پرمختیا تشریح کولو لپاره کارول کیږي. هغه پرمختګ یا هغه نوښت چې د اوږدې مودې لپاره پاتې کیږي او ورڅخه استفاده کیږي، لکه څنګه چې اشلی ویل، لکه د ټکنالوژي په برخه کې، لکه د ټلیفونونو د رامنځته کولو په برخه کې. یعنی دا یو داسې نوښت دی چې د اوږدمهال لپاره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی تل تر تله پاتې کیږي. د دغه اصطلاح نه کولی شي چې د داسې نوښتونو په اړه یا داسې نوښتونو لپاره یې استفاده کړو چې هغه یعنی ډیر زیات طولاني وي یا دا چې د تل لپاره پاتې کیږي. یعنی د نوښت د ګټورو نوښتونو په اړه دا کارول کیږي یا پکې کارول کیږي. So you can also say this about a person if you really like them and they're smart and bring something good to your life. تاسو کولای شئ چې دا د یو شخص پکړه یا د یو کس لپاره هم استفاده کړئ. فرضاً داسې یو کس چې پر تاسو باندې ګران وي یا داسې یو کس چې تاسو په ژوند کې تاثیرګذار وي یا تاسو ژوند ته بدلون ورکړي، تاسو ژوند ته تغییر ورکړي، د تل لپاره تاسو کولای شئ چې دغه اصطلاح د یو شخص لپاره هم وکاروئ. It's a informal expression. It's not informal. دا کولای شي چې یعنی غیر رسمي اصطلاح وي چې یعنی په غیر رسمي توګه یې وکاروئ. نو که تاسو کامنټونه څه لرئ نو کولای شئ چې دلته د دغو اصطلاحګانو په تړاو موږ ته دلته ولیکئ، موږ به یې واخلو. خدای دې وکړي چې انټرنیټ هم تاسو سره خیاري وکړي چې موږ وشو کولای چې په ښه توګه وګورئ. نو تاسو کولای شئ چې دې ته اړوند زه به لاړ شم، دلته ستاسو کامنټونه هم وګورم، وبګورئ چې دلته ستاسو کامنټونو کې څه شی شته نشته. So many comments. Thank you for writing to us. کامنټونه ډیر زیات دي. په کوم ځای کې کاریږي ing. Someone has asked that where we can use the ing, in which terms we can use the ing. So this is we can say in present tense continuous. Present continuous verb tense. Also ing is used in the gerund form. So that's like, for example, running is my favorite sport. It's acting as a noun, but the verb is to run. دلته ing په د داسې کړنو لپاره یعنی داسې فعل ته استعمالیږي چې هغه په د هماغې کار په جریان کې واوسي. یعنی فعل حال کار چې تاسو مخې ته وړئ ing د هغې لپاره استعمالیږي. په یو کار باندې چې تاسو عملاً اخته یاستئ ing د هغې لپاره استعمالیږي. How can say things I want to. Okay. So, okay. Yes, so just teaching some regular English like reading, writing or grammars. محمد اکبر توخی لیکلی چې
تاسو ولې یوازې په انګلیسي اصطلاحګانو باندې تاکید کوئ او نور انګلیسي ګرامر لوستل او لیکل باندې کار نه کوئ. I think you have mentioned so many times before that you do have a website where they can find all this, right? VOA Learning English is where you can find lessons related to grammar. Your English looks very high level, Mohammed, so we have instructional materials and things that might be useful for you on the VOA Learning English website. It is all free, of course. For this show, we just focus on teaching idioms that you might come across or hear and not know what they mean. Yeah. لکه څنګه چې اشلی ویلې محمد اکبر توخی چې موږ ته پیغام دلته ایښی و چې تاسو ولې په عام انګلیسي باندې فوکس نه کوئ یا خبرې ور باندې نه کوئ په لیکل او لوستل باندې چې په اصطلاحګانو باندې. لکه څنګه چې اشلی اوس وویل چې په VOA English Learning ویب سایټ یې تاسو کولی شئ چې هلته ورشئ، مخصوصا هغه کسان لکه د محمد اکبر توخی صاحب په شان چې د دې انګلیسي پرمختللې انګلیسي ده، دوی کولی شي چې هلته ورشي او هغه څه چې دوی اړتیا لري چې ورباندې پوه شي هلته ټولې پیدا کوي. خو دغه خپرونه یوازې د دې لپاره ده چې تاسو ته انګلیسي اصطلاحګانې تشریح کړو، د دې لپاره چې کوم ځای کې تاسو داسې یو انګلیسي اصطلاح سره مواجه شي چې ورباندې پوه نه شي، نو ښه به دا وي چې د دې خپرونې له لارې تاسو ورباندې پوه شئ چې که چېرته یې ګوري نو تحت لفظي که یې کلمه په کلمه که وژباړي نو شاید معنا ورنه کړي، نو ښه ده چې ورباندې پوه شي چې د دې اصطلاح معنا اصلا څه دی. زه فکر کوم چې دا به ګوندې ګټور تاسو ته په راتلونکي کې واوسي که تاسو د کوم اصطلاح چېرته وګورئ. So no missing. Okay. تاسو نه خدای دې وکړي چې انټرنیټ تاسو سره یادي وکړي، موږ خو دلته خپل تصویر سټک ګورو. I just did someone say it was No one said that. I just said that I hope they can see us because right now we don't see ourselves. Yeah, we hope that our video is not frozen. بالکل موږ ځان نه ګورو. اوس زه نه پوهېږم چې تاسو موږ ګورئ که نه، خو خدای وکړي چې موږ وګوري او که دلته تاسو څه شی ولرئ زه به یې ورکړم. تاسو څنګه مسیج So the comments are coming in very quickly. Oh yes. Okay, so Muhammad Tufi was keep asking the same question. Why you guys are خدای دې وکړي چې زموږ ځواب تاسو اخیستی. I hope he got his answer. Are you right? Okay. So ځینې کامنټونه جالبي نو you don't have to worry about me, Asal Khan. Thank you for your concern. God. په هر حال قدمانو لیدونکو زه فکر کوم so this most of the comments are hi, hello, and they're happy for the show and they're like praising the show. So thank you everyone. ډیره مننه ستاسو ټولو څخه. کور ودان سلامت سئ چې زموږ خپرونه همیشه تاسو تعقیبوئ. که تاسو کوم کامنټ لرئ یا نظریات لرئ چې کولی شئ چې VOA پښتو ویبپاڼه کې موږ ته ولیکئ، موږ به ستاسو پوښتنې او نظریات په نظر کې ونیسو. نو تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارو. All right, thank you everyone. See you next time. ډیره مننه. خدای پامان.